ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له خلکو له دې کبله بخښنه غوښتې چې ونه توانید چارې په بل ډول پای ته ورسوي. کله چې طالبان کابل ته ننوتل نو غني له هېواده ووت. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني ویلي دي په ټویټر کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې خپلې پخوانۍ څرګندونې تکرار کړې دي چې د ارګ د امنیتي پرسونل په ټینګار کې هېواد پرېښود، څو کوڅه په کوڅه د خونړۍ جنګونو مخه یې نیولې وي. پخواني ولسمشر د خواشینۍ په څرګندونو سره لیکلي دي چې دوره یې د پخواني اسلافو د تراژیدي سره په مشابه ډول د ثبات او آبادۍ د ټینګښت پرته ختمه شوه. زه د افغانستان له خلکو بخښنه غواړم چې ومې نه شو کړی دا په بل ډول پای ته ورسوم. د افغانستان د خلکو پر وړاندې زما تایید هېڅکله شوی نه دی او باقي پاتې ټول عمر کې به راته لارښود وي. غني له افغانستانه د خپل وتلو په هکله ویلي د کابل ترک کول زما لپاره سخته پرېکړه وه، خو باور مې درلود چې دا د ټوپکونو د خاموشه ساتلو او د کابل او دغه د شپږ میلیون وګړو د ژغورنې یوازینۍ لاره ده. له کابل څخه د غني وتل په پلازمینه کې د حج او مرګ سبب شول او په زرګونه کسان له خپل هېواد څخه د وتلو لپاره په څو ورځې د کابل هوایي ډګر ته ننوتلو په هڅه کې وو. د اشرف غني د حکومت د سقوط په تعقیب د کابل له هوایي ډګر څخه د الوتکو په واسطه د سترې تخیري چارې پیل شوې. پر پخواني ولسمشر باندې ځینې څېړونکي افغانان دا انتقاد کوي که چیرې موقتي ادارې ته دا واک سپارل شوی وای ښایي وضعیت دې حالات ته نه وای رارسېدلی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.